ستا د قدم خاورې زما سترګو ته نه راسي. زمندو یو د فامیل خدمت ته راغلم، د خور خدمت ته راغلم چې دغه باران دی او دغه خیمه پې هم ساسي. نو زمندو راغلم چې د نږدې نه وګورم، وس مطابق ورسره مرسته وکړم. نور انشاءالله دا هڅه به هم وکړم چې یو خیمه ورته برابره کړم. زمندو را سره اوسئ. ور خبرې واورو. د ما ورور چې دا څو ورځې د یو جمعه خو مکمل باران ده او باد ده او دا ماشومان مې نور له یخه مړه سوه او ورور مې بسترې راکړې هغه ټول یې داسې لاندې خیشتي دي. سبا یې رایسته ماشومان ټول په اوبو کې دي او لښتې مې وښکلې اوبو کې هغه خپله په خپلو سترګو ووینئ. ما سره دغه مرسته وکړئ چې زه یو ځای مې وای یو کوټه وای زه سیب کې پرته وای توشک هر شی لاندې خیشته سوي. سړکې مې اوبو لاندې کړي دي، ماشومان مې یخ نیولي دي، نه مې د خسو وسسته نه دي ګیسه او بېوزله دلته یخ نیولي او ریږدو او ناست او اوس غرمه وله ماشومان ډوډۍ غوښتله او ما کالي لاندې خیشته دي او دا ډنډ اوبو کې لګیا او اوبه مې ښکلي او له پاسه راباندې خیمه هم راولېدله او اوبه راننوتلې ټول ماشومان او دا سړکې لاندې خیشته دي. یو شی مې نسته وچ څیزې واغوندم او زه کښېنم پکې. ماشومان مې له ولږې نه هم ټول هلاک سو، له یخه هم هلاک سو. سړکې مړکې مې یو شی نسته د څیزې اوس بارانه کې واچوم ماشومان باندې. دغه زموږ دغه مشر زوی دی چې دغه هم ګونګا دی، خبرې نشي کولی. څنګه دی بچیه؟ دا ګونګا دی زوی دی؟ او دغه دا زوی دی، دغه مشر زوی دی چې دا هم ګونګا دی. عزتمندو نو راغلی یم چې دغه ښار ته لاړ شم، دغې خور د پاره فل حال یوه خیمه واخلم تر څو چې دغه باران شپې ورځې دي دا پکې په ارام سره تیر کړي. نو خورې زه به لاړ شم درته زر یو خیمه به راوړم، اجازه به راکړې؟ خیر چې وروره کور دې ودان. عزتمندو دغه توشکه هم ده، دغه توشکه وګورئ چې دغه خیشته شوې ده، لامده ده. دا خیمه بالکل ساسي، سړه هوا ده. ریشه دنګ یار وبخا وزما مرنګ یار وبخا مرنګ یار وبخا لړی کلا دنګ یار وبخا وزما مرنګ یار وبخا وزما مرنګ یار وبخا زړه مې درلېږه خو لا اوس پورته وه، زړه مې درلېږه خو لا اوس پورته وه، زړه مې غنم رنګه یاره وبخه یاره وبخه یا زما رنګه لوړې ښکلا دنګه یاره وبخه وزما مرنګه یاره وبخه وزما مرنګه سترګو ته مې مه ګوره چې مړ به شي، سترګو ته مې مه ګوره چې مړ به شي، سترګو ته مې مه ګوره چې مړ ښکلې مې دي بنګه یاره وبخه انشاءالله دغه اوبه بې نه ساسي. را سره اوسئ چې دغه خوره وګورو. عزتمندو دغه خیمه خور ته مې جوړه کړله. تاسو وګورئ چې مخکې دغه خیمه تکه تکه وه، ساسېدله، لیکن اوس زه شکر دی دغه خیمه مې ورته جوړه کړه. نو راځئ دغه خور اوس په ارامه فضا کې ناسته ده. نو راځئ چې دغه د خور خبرې بیا ور د خیمه ټول ورته وښیوه. عزتمندو دغه خیمې سامان مې ورته واخیستو، دا مکمل خیمه وګورئ. دغه انځور ستاسو ته وړاندې کوم. دغه خیمه وګورئ، دغه مې ورته جوړه کړله او خورې خیمه دې جوړه شوله.
انور سے ویل غواړي. خیر سروره خدای پاک دې ورته خاوره زور کې الله دې ډېر جاډو په جنت کې دا دنیا دې وخوري هغه د خدای ګلي ګلزار کې موږ له حق د خدای پاک دې د هغه دنیا هم نصیب کړي دا دنیا او دغه ورونو ته د خدای پاک عمر ورکړي چې ځان په تکلیف کو د موږ پښتنه وکړه او زما اوبو کې شپه وه اوس راته خیمه راوړه او دالته را باندې ولګول او دوی له همدغې شته دي دا ورونه او خدای پاک دې دوی ته هغه دنیا ګلي ګلزار کړي او دا دنیا دې وخوري هغه دې ویسي او خدای پاک د دنیا او آخرت دوی سره ښه وکړي چې موږ سره مرسته وکړه په دې بارانه کې له همدغې شته دي ورونه د وګورئ اوبه ترېنه څڅېږي او دوی موږ سره همکاري وکړه له دې ورونو سره د الله دنیا او آخرت ګلي ګلزار کړي او زما بچي دا د ګرم څوکۍ ناسته. بس ټول مسلمانانو ته خورې دعا کوو نور عزتمندو نور انشاءالله دغې د خور تقریبا دغه پنځم پړاو مرسته ده چې دا د خور خدمت ته راغلم صرف دغه خیمه پاتې وه دا خیمه مې ورته واخیستله نور انشاءالله عزتمندو بیا به دغسې اړمندو ناچارو کورنیو خدمت ته ځم چې چا سره خیمې نشته باران ده نور انشاءالله هغه ټولو چې کوم زموږ خویندې دي ورونه دي اړمند دي نور انشاءالله کوشش کوم چې هغه ټولو ته خیمې واخلم نور عزتمندو په الله مې سپارم انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ. ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورکه کړه ای خود غرض دنیا ما نه دلار ورکه کړه ای خود غرض